قدرمنو مسلمانانو تر ټولو مهمه خبره په قرباني کې هغه تقوا ده. د الله نه ویره ده. الله جل جلاله غواړي چې د دې عبادتونو په ترڅ کې موږ او تاسو سم کړي، له موږ او تاسو نه رښتیني مسلمانان او صحیح مسلمانان جوړ کړي. هغه که مونځ ده، که حج ده، که قرباني ده، که نور عبادتونه دي، هر یو عبادت د دې مطلب دا ده چې موږ او تاسو اول ښه انسانان سو په دې دنیا کې، او الله جل جلاله موږ او تاسو ته آخرت کې اجرونه او ثوابونه راکړي. قدرمنو دوستانو، په قرآن شریف کې الله جل جلاله فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. الله جل جلاله ته د دې قربانیانو نه د غوښو ضرورت شته او نه د وینې تویېدلو ضرورت شته، ولکن یناله التقوا منکم. لیکن الله جل جلاله غواړي چې په تاسو کې تقوا راشي، تاسو سم شئ. موږ او تاسو کې د عامو خلکو خبره په اصطلاح باندې په موږ کې سړیتوب راشي، کنه کنځاوي ونکو، جنګونه ونکو، لانجې ونکو، غیبتونه ونکو، او په ناحقه باندې د چا مال ونه خورو، صحیح شو، چا سره ظلم او زیاتی ونکو. دا دین د عبادتونو یو مقصد هم دغه د دوستانو. که دا عبادتونه دا مونځ مثلا د مانځه په اړه باندې الله جل جلاله قرآن شریف کې دا خبره کړې ده چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. دا مونځ تاسو له ناروا کارونو څخه منع کوي. نو که یو مسلمان باندې دا عبادتونه دا تاثیر ونه کړي، څنګه چې مخکې اوس هماغه رقم ده، متاسفانه د دې عبادت تاثیر که چېرته په تا کې رانغی په دې ژوند کې، نو پوه شه چې دا عبادتونه تا ته بیا په آخرت کې هم په درد نه لګېږي. قدرمنو دوستانو، راځئ چې له نمایشونو نه تیر شو، د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې اول دا قرباني وکړو، اخلاص پکې وکړو، او دویم قدم کې موږ او تاسو باید تقوا لاسته راوړو. تقوا دې ته ویل کېږي چې انسان له ناوړه کارونو نه، هغه که هر کار وي، همدارنګه له ناوړه ویناو نه، له غلطو خبرو نه، که هره خبرې ځانونه وساتي. نو راځئ چې ټول انشاءالله له دې قرباني نه لویه ګټه واخلو، او هغه دا ده چې خپل ځانونه اصلاح کړو. الله جل جلاله دې اول ماته بیا ټولو مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې قرباني په اخلاص سره وکړي، د الله جل جلاله رضامندي په نظر کې ونیسي، نه د خلکو د پلانکي او د پلانکي نومونه یا د هغه شابسي یا د هغه خبرې باید په نظر کې موږ تاسو ونه نیسو. دا انسانان، دا وخت او د دوی دا خبرې دا ټولې ختمیږي دوستانو، دا ټولې له منځه ځي. یو وخت به نه ته نه به زه یم، نه به بل نه به د هغوی خبرې وي، خو دا نیک عملونه به الله جل جلاله دا باقي پاتې کوي. صحیح شوه؟ د خلکو خبرو پسې مه ګرځېږئ، که هغوی ښه وایي که بد وایي دی. صحیح شوه؟ مهمه دا ده چې موږ تاسو داسې یو عمل وکړو چې هغه الله جل جلاله پر وړاندې قابل قبول وي او د تل لپاره انشاءالله پاتې شي. مینه او مننه. غواړئ ګرافیک ډیزاینر شي، کورس ولله او آنلاین زده کړه وکړه او آنلاین پیسې وګټه. غواړئ چې ته اسلامیات ولولي، ډایرکټ لاړ شه. غواړئ چې دعوت ولولي، لاړ شه کورس وله. غواړئ چې خبرو طریقه ولولي، ډایرکټ کورس وله. نو انشاءالله هر رقم کورس تاسو غواړئ دلته وي، حتما به وي، که نه وي موږ هره میاشت نوي کورسونه اپلوډوو او خلک کولی چې د خپل درسونه ولي. همدا اوس لاړ شه یولن.com کې نوي سکلز ولره. بارک الله فیکم.